ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په تیر درس کې مونږ تاسو په مایکروسافټ ایکسل کې په ډیټا ولیډیشن باندې په تفصیل سره خبرې وکړې. دغه په تعقیب بل کمانډ چې مونږ سره دی په نوم د کنسولیډیټ یادیږي. دې نه مخکې چې په کنسولیډیټ تاسو سره په عملي شکل کار وکم، راځم دلته مونږ سره په ډیټا ولیډیشن کې یو دوه کمانډونه په تیر درس کې پاتې وو، غواړم په دې تاسو سره کار وکړم. د ډیټا ولیډیشن نه لاندې اولین کمانډ چې تاسو مونږ سره ګورئ په نوم د سرکل انوالډ ډیټا یادیږي. سرکل انوالډ ډیټا څه کار کوي؟ که چیرې مونږ په یو ساحه کې ولیډیشن یا شرط لګولی او په هغه ساحه کې د کوم شرط چې مونږ امپلیمنٹ کړی دغه خلاف ډیټا موجوده اوسي، نو که غواړئ تاسو هغه معلوم کړئ نو بیا دغه د معلومولو لپاره مونږ سرکل انوالډ ډیټا کمانډ استعمالو. دا څه کار کوي؟ کوم ولیډیشن چې مونږ لګولی دغه په مخالفت کې یا دغه مخالفه ډیټا که چیرې هلته موجود اوسي نو هغه مونږ ته ښیي. څنګه؟ ګورئ دې ځای کې نه دی، ما دغه مارچ کالم کې ما بعضې اماونټس لیکلي دي، 40,000 20,000 13,000 10,000 او 15,000. اوس که چیرې زه دلته راشم دې ځای ته دا ډیټا ولیډیشن ته او د اني ویلیو په ځای باندې زه هول نمبر انتخاب کوم او ورته وایم چې کوم نمبر زه دلته لیکم هغه دی بټوین 1 تر 0 پورې اوسي. کوم نمبر چې زه دلته لیکم هغه دی د 1 نه واله تر 0 پورې د ده په منځ کې اوسي. اوس چې کله اوکې کلیک کومه د نه وروسته که چیرې زه لیکمه 40,000 هغه تاسو پوه شئ په خبر باندې، خو که چیرې 1 ولیکم قبله مشکل نشته، 2 ولیکم قبله 1500 ولیکم قبله. خو که چیرې تاسو وګورئ دلته د مخکې نه مونږ سره بعضې ډیټا انټر شوې ده چې د دغه ولیډیشن چې مونږ لګولی دغه مخالفه ډیټا ده، یعنې کوم قانون چې مونږ لګولی دی دغه قانون سره په خلاف کې ډیټا مونږ سره موجوده ده. اوس که چیرې تاسو غواړئ دا معلوم کړئ چې یاره دا کوم ولیډیشن چې مونږ دلته لګولی ساحه ډېره غټه ده او تاسو غواړئ دا معلوم کړئ چې د دغه ولیډیشن په مخالفت کې چې کومه ډیټا دلته موجوده یا مخالفه ډیټا کومه موجوده هغه ماته سرکل کوئ ښه. نو څه چل به وکړئ؟ تاسو به هغه ساحه سلیکټ کړئ، داسې لاړ به شئ چېرته دلته او دې کې به څه ورته وایي سرکل انوالډ ډیټا. چې کله تاسو په دې کلیک کوئ هغه ډیټا چې زموږ د ولیډیشن سره په مخالفت کې انټر شوي یعنې مخالفه ډیټا انټر شوي اوسي، برعکس زموږ د ډیټا ولیډیشن انټر شوي اوسي نو هغه موږ ته سرکل کوي. اوس که چیرې تاسو غواړئ چې دغه سرکل ختم شي نو بیا دلته راشئ ورته کلیر ولیډیشن سرکلز نو هغه به څه کړي؟ ختم بکی. زه څه چل کوم په دې بیا کلیک کوم، راځم دلته دې ځای کې دا ولیډیشن مکمل کلیر آل کوم، اوکې کلیک کوم. د هغه نه وروسته زه دلته راځم لیکم بیرته هغه پخوانۍ ډیټا 40,000 او دلته لیکمه 20,000. دغه په تعقیب بل کمانډ چې مونږ سره په مایکروسافټ ایکسل کې په ډیټا ټیب کې په ډیټا ټولز کې په نوم د کنسولیډیټ یادیږي. کنسولیډیټ کمانډ مونږ دې دپاره استعمالو که چیرې تاسو غواړئ د څو کلونو ډیټا یا د څو میاشتو ډیټا په یو شیټ کې سمرایز کړئ د مختلفو پروژو. د مثال په طور باندې مونږ سره د جنوري، فبروري، مارچ یا په همدې شکل د جنوري نه واخله تر ډسمبر پورې د کارمندانو سیلري شیټ موجود دی او تا ته یو څوک وایي چې یاره دغه سیلري شیټونه چې جدا جدا دي د جنوري نه واخله تر ډسمبر پورې دا ماته په یو شیټ کې ټول څه سمرایز کړه ټوټل وباسه. یا مونږ سره جنوري نه واخله تر ډسمبره پورې د یو کورس یا د یو ادارې د انکمس ریپورټ دی او ته غواړې چې دا کم انکمس ریپورټ چې د منتلی بیس ان ډیټا انټر شوې ده دا غواړم ټول یو شیټ ته سمرایز کړم ټوټل وباسم. نو د دې کار د ترسره کولو دپاره مونږ تاسو د کنسولیډیټ کمانډ څخه استفاده کوو. لکه تاسو دلته راشئ وګورئ ما سره 2021 کال دی، 2022 دی، 23 دی، 24 دی او په اخر کې لیکلي ټوټل
اډمیشن 2021 نه واخله تر 40 پورې د هر یو شیټ کې د هر یو کال ډیټا ما سره پرته ده. ډیټا د میاشتو په اساس هم موجود ده او ډیټا د کوارټر په اساس هم موجود ده. اوس که چیرې موږ وغواړو چې دغه د میاشتو په اساس کم انکم ریپورټس چې موږ سره دی دا د 2021 کال 22 کال 23 کال 24 کال دا ټول په دغه شیټ کې زه ټوټل کم نو د دې کار د ترسره کولو لپاره موږ د دغه کمانډ څخه استفاده کوو. څنګه استفاده کوو؟ زه څه چل کوم دا سلیکشن ختموم راځم ټوټل اډمیشن 2021 نه واخله تر 40 پورې دې شیټ ته راځم. دلته چې راغلم یو ځای کې کلیک کوم مثلا دې ځای کې ما کلیک وکړو یا دغه نه لاندې هر ځای چې ستاسو خوښي فرق نه کوي لاړ به شي چېرته کنسولیډیټ ته به لاړ شي. کنسولیډیټ ته چې راغلی اولین کار چې کوئ تاسو به دا مشخص کړئ چې یاره دغه کومه ډیټا چې تاسو غواړئ د یو شیټ ته راوړئ په دې باندې کوم فنکشن امپلیمنټ کوئ په دې ویلیو باندې چې دا ویلیو تاسو ته کاونټ کړي اوریج یې وباسي سم یې وباسي څه وکړي تاسو ته دا به مشخص کړئ. نو زه ورته وایم چې یاره نارمل سم انتخاب شوی او دا سم ماته په کار هم دی. د سم پسې تاسو کاونټ اوریج میکس مین دا شیان هم استعمالولی شي مشکل نشته دی. نو ما څه چل وکړو سم مې انتخاب کو دغه نه لاندې بل بخش دی موږ سره په نوم د ریفرنس یادېږي. په ریفرنس کې به تاسو هغه ځای انتخابوئ چې په کوم کې ستاسو ډیټا موجود ده تر څو هغه ډیټا تاسو ته په ټوټل اډمیشن 2021 نه واخله تر 2040 پورې دې شیټ کې تاسو ته سم کړي هغه جمع کړي. نو یو شي ته بل متوجه اوسئ چې تاسو کله کنسولیډیټ کمانډ ته ځئ نو ستاسو سلیکشن به په هغه شیټ کې اوسي چې په هغه شیټ کې تاسو ډیټا سم کول غواړئ. نو اوس به څه چل کوئ را به شي دغه کمانډ باندې به کلیک وکړئ ستاسو ډیټا چېرته موجوده ده. زه ورته وایم چې زما په 2021 شیټ کې موجوده ده. کومه ډیټا ده؟ دغه ډیټا ده. دا غواړم څه کې تاسو ماته د ده او د دې نورو شیټونو سم په دې کې وباسئ. بیا به راشي په دې کمانډ به کلیک وکړئ دا به اډ کړئ هلته په همدې شکل 2002 شیټ ته به لاړ شئ هغه به خپله سلیکشن شوی دا به هم اډ کړئ. په همدې شکل 23 ته به راشئ دا به هم اډ کړئ. په همدې شکل 40 ته به راشئ دا به هم اډ کړئ. تاسو پوه شئ په خبر باندې. کله چې ډیټا اډ کړه دغه نه وروسته تاسو وګورئ موږ سره دوه کمانډ دي. خپل شیټ ته به نه راځئ اخري شیټ ته دې ځای کې به تاسو په دې دوه کمانډو باندې به کلیک وکړئ. ولې موږ په دې دوه کمانډو کلیک کوو؟ ما نه پوښتنه کوي چې ستاسو لیبل په کوم ځای کې ده. زه ورته وایم چې زموږ لیبل په ټاپ را او لیفټ کالم کې ده. نو تاسو به په دې دواړو باندې هم کلیک وکړئ. چې کله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ ستاسو سلیکشن به بیرته خپل هغه پخواني شیټ ته راشي. د دې ترڅنګ دلته که چیرې تاسو وګورئ یو بل کمانډ دی موږ سره په نوم د کریټ لینکس ټو سورس ډیټا. که چیرې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ ستاسو کومه ډیټا چې ټول سمرایز شو یعنی سم شوه او دلته تاسو ته وښودله د دې او دغه پخواني شیټونو په منځ کې به یو لینک جوړ شي. کله چې هغه پخواني ډیټا کې څوک تغیرات راوړي بعضې ویلیو چینج کوي هغه به اټومیټیکلی دلته چینج کېږي. تاسو پوه شئ په خبر باندې. دغه نه وروسته به تاسو په اوکې باندې کلیک وکړئ. چې اوکې هم کلیک وکړو نو تاسو وګورئ په دغه شیټ کې چې په نوم د ټوټل اډمیشن 2021 نه واله تر 2040 پورې مونږ ته هغه ډیټا سمرایز کړي. نو دلته که چیرې تاسو متوجه شئ ما ته وایي تر اوسه پورې په نیټورک پلس کورس کې تا سره په کوم کورس کې په نیټورک پلس کورس کې تا سره تقریبا په جنوري میاشت کې په دا ټولو کلونو کې 2021 22 23 40 1,50,000 اډمیشن شوی دی. آفیس دپاره تاسو سره په 3-4 کالو کې 80,000 اډمیشن شوی دی. ای پلس کمتیا کم کورس چې دی هغه دپاره 40,000 ثبت نام شوی دی او په همدې شکل باندې په دې سی سي ان ای دپاره 1,20,000 او سی سي ان پي دپاره 80,000. البته صرف جنوري منث کې د 2021 22 23 40 په همدې شکل نور. که چیرې دا غواړئ تاسو ایکسپانډ کې وګورئ د پلس ساین باندې کلیک وکړئ ما ته وګورئ دلته معلومات راکړي دي چې ما ته وایي چې دا چې دی د 2021 کال کم اډمیشن چې شوی دی د جنوري میاشت لپاره دی. دا چې دی د 2022 کال په جنوري میاشت کې چې کوم اډمیشن شوی دی دا چې دی دا اماونټ دا د 2023 کال دی او دا د 2040 کال دی. تاسو په خبره پوه شوئ. په همدې شکل دا نور په همدې شکل دا نور. که چیرې د ایم ایس آفیس کورس تاسو کتل غواړئ په دې کلیک وکړئ نو د ایم ایس آفیس هم تاسو ته مکمل دلته تشریح درکړي. تاسو پوه شئ په خبر باندې. اوس ان کیس دغه ویلیو چې موږ اډ کړی وه دې کې څه چینجز راغلم چېرته 2021 ته زه ورته وایم چې یاره
نیټورک پلس کورس کې مونږ سره په 2021 کال کې صحیح شوه د جنوري میاشت کې 80,000 اډمیشن شوی و. تاسو پوه شئ په خبر باندې. کله چې تاسو انټر کلیک کې اعلان دی راشئ دلته تاسو راشئ هغه به اتوماتیکلی خپله چینج شي. دا 2 لکه شو. که چیرې دا زه بیرته 1 لک روپۍ کمه څوک هم 1 لک روپۍ کمه نو تاسو دلته راشئ دا 2 لکه 20,000 روپۍ شو. نو که چیرې تاسو هغه د لینک کمانډ باندې کلیک کړئ نو هغه به څه شي لینک به شي. دا خو مونږ سره د میاشتو په اساس ډیټا وه. که چیرې تاسو سره د کوارټر په اساس ډیټا اوسي هم دغه طریقه ده. څنګه زه راغلم بل شیټ مې جوړ کړ څه چل مې وکړ بل شیټ مې واخیست دا شیټ مې اخیر ته راوستو او دې ته مې څه چل وکړو نوم ورکړو 2021 نه واخله تر 2024 پورې ټوټل اډمیشن صحیح شوه. خو دا بیس آن کوارټر دی. څه چل به وکړئ دلته به کوم ځای کې چې تاسو غواړئ تاسو ته ډیټا سمرایز کړي هلته به کلیک وکړئ لاړ به شئ چېرته کنسولیډیټ ته چې راغلی او دغه کمانډ باندې به کلیک وکړئ ستاسو ډیټا چېرته موجوده ده. زه ته یم دغه 2021 شیټ کې دغه زموږ ډیټا ده. تاسو پوه شئ په خبر باندې. دا ځل دغه په ځای باندې دا انتخابوم بیا به په دې کلیک وکړئ دا به اډ کوي بیا به لاړ شئ 22 ته 22 کې به م خپله دا سلیکشن وشي. تاسو ګورئ دا هم سلیکشن شوی دی دا به م اډ کوي 23 ته به لاړ شئ خپله به سلیکشن شوی 24 ته به لاړ شئ خپله به سلیکشن شوی. تاسو پوه شئ په خبر باندې. هغه نه وروسته به ټاپ را لیفټ کالم باندې کلیک وکړئ او کریټ لینکس ټو سورس ډیټا باندې به کلیک وکړئ اوکې کلیک کړئ نو تاسو وګورئ اوس دا ځل ماته زموږ د هغه ډیټا ریپورټ یې ویسته سمرایز کړه ډیټا خو بیس آن کوارټر دی. تاسو پوه شئ په خبر باندې. نو اوس که چیرې ته کتل غواړې چې دا د نیټورک پلس کورس دپاره په فرست کوارټر کې ټوټل څومره اډمیشن شوی ما ته وایي په د نیټورک پلس دپاره ما سره په فرست کوارټر کې 2021 22 23 24 کال کې 4,80,000 روپۍ اډمیشن شوی دی. که غواړې چې د هر کال ډیټا جدا جدا وګورئ د پلس ساین باندې کلیک وکړه تر څو هغه ډیټا تا ته ایکسپانډ کړي. ما ته وایي څه وایي چې وروره په 2021 کال کې اول کوارټر کې تا سره 1,20,000 اډمیشن شوی دی د کوم کورس لپاره نیټورک پلس لپاره. په دې بل کې مې 1,20,000 شوی په دې بل کال کې او په دې بل کال کې. نو په دغه شکل موږ تاسو په مایکروسافټ ایکسل کې د کنسولیډیټ کمانډ څخه استفاده کوو. نو دا زموږ د نن ورځې درس.